نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ان شاء الله نن به د سوره نساء آیت نمبر 123 وایو. الله تعالی دې ماته د وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قران کریم باندې پوهه کړي او الله تعالی دې بیا عمل هغه طریقې باندې موږ ته توفیق راکړي چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته خود لیدل. امين. د نورستونی آیتونو کې د شیطان دوکې ارزوګانې دا غي ذکر وشو او بیا الله فرمایل چې د شیطان خبر اومنله د نقصان کې ځان واچو او د شیطان وعده ټولې د دروغ دي او ځای جهنم دی او هغه په مقابله کې مسلمانانو عمل صالح کوونکو د پاره جنت ته. اوس الله تعالی هغه خبره مخ کې بیانوي او د آیت ډیر زیات خطرناک او درون آیت هم دی په دل په ډیر ضروری هم دی. الله تعالی دې مونږ په دې باندې پوي کې اولاد علم کولو توفیق راکړي. الله فرمایي چې تاسو چې د کمی ارزوګانې د شیطان درکې او یا تاسو چې کوم خبره یا ذهن یا دین تصوراتي جوړ کړی دی چې داسې بوي او جنت ته بوزو وغیرہ، نو داسې نه ده. اول تاسو لګه د یسو ټکو معنا واورئ. الله فرمایي چې لیسا ندا بامانیکم، تاسو په ارزوانو باندې، تاسو په امیدونو باندې، تاسو تصوراتي دینونو یا خیالاتو باندې، ولا او نه امانی په ارزوګانو دی اهل الكتاب، اهل کتابو باندې. من یعنی صحیح خبر ادا ده، من چې هغه څوک یعمل عملو کی، مل هغه څوک، من هغه څوک یعمل چې عمل کوي، من یعمل څوک چې عمل کوي، سوءا غلط بد ګناه، یجزا به سزا ورکول شي هغه ته. قانون دا ده. اوس تاسو د خط توجه کوئ دی سبق ته. الله تعالی دې موږ تاسو پوي کې بدی باندې تاسو چې کم خیالات یا تصورات یا شیطان چې کم ارزوګانی امیدونه تاسو ته درکې، په دې بنیاد باندې نجات نشتا، بلکې نجات بس تاسو اعمالو په بنیاد باندې وي. سزا به تاسو د عمل په بنیاد باندې ملاويږي. تاسو د خاندان او تاسو د قبيله او تاسو د کلی او د قوم یا تاسو د نسل یا د فرقې او یا ډلې ارسم چې کړي دي په دې بنیاد باندې نشته، بلکې د اعمالو په بنیاد باندې سزاګانې ملاويږي. او د دې په شان نزول کې یو څو واقعات هم دي، خو باغی ټولو کې یو واقعیا ده چې هغه یو حدیث هم ده، هغه باره کې هغه ډیره بهترینه ده، هغه باندې تاسو ځان پوي کوي. هغه دا ده چې په مدینه کې به د يهوديانو او د مسلمانانو په خپلو کې بحث مباحثه وکړي. يهوديانو به ویلي چې جنت ته به مونږ ځو او مونږ تاسو نه غوړ یو، ځکه چې مونږ پیغمبر تاسو پیغمبر نړم بنې دي او زمونږ کتاب تاسو کتابونو نړم بنې دي او مونږ غوړ یو تاسو نه. قران کوم د دې ذکر شوی دی چې هغه به ویلي چې يهوديان څه شي نه دي، عیسایانو به ویلي، عیسایانو به ویلي چې يهوديان او يهوديانو به ویلي چې عیسایان څه شي نشته، او دواړو مسلمانانو باره کې ویلي چې مسلمانان به جنت ته نه ځي بلکې مونږ به جنت ته ځو. مسلمانانو به ویلي چې نه، مونږ به جنت ته ځو ځکه چې زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی او زمونږ قران کریم تاسو د کتابونو ناسخ دی او دا غوره کتاب دی او اخیری کتاب دی. نو الله دا آیت نازل کو چې داسې نه ده، بلکې عمل په بنیاد باندې ده. عمل چا بد او کو سزا بموي، بد عملو کو سزا بموي. نو یو حدیث کې دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغه او ورته وی ویلی چې یا رسول الله، اے د الله رسوله، دا آیت خود ملا ماتون کې ده، ځکه چې الله فرمایي چې بد وکړل نو سزا بمومي. نو مونږ کې څوک داسې دي چې ابو بدی نه کوي، او که د هر بد سزا مونږ ته ملاویدل شروع شي نو مونږ خو به تبایو، ځکه چې بد عمل خو د هر چا نه کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې ته بیماریږي او کنه، وای هاو، وای تاسو باندې تکلیف راځي او کنه، وای هاو. دا کم تکلیفونه بیماریان و غیره چې په تاسو راځي دا تاسو د هغه اعمالو نتیجه وي چې تاسو ګناهونه وکړي
په دنیا کې د مسلمانانو د پاره او کافرو د پاره په آخرت کې مستقل. او د دې دلایل کې به نور آیاتونه هم دي چې الله فرمایي چې وما اصابک من مصیبت یا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دا تاسو خپل لاس دي چې تکلیفونه تاسو ته رسي. او هغه کې الله تعالی سوره شورا آیت نمبر 30 کې فرمایي چې ويعفو عن كثير، ډیر ګناهونو معافي کوي الله تعالی. یعنی دا کوم سزاګانې چې تاسو ته د دنیا کې مسلمانانو ته تکلیفونه ملاويږي دا تاسو د خپل اعمالو نتیجه ده، خو په دې کې هم ډیر تاسو ته الله معافي کوي، الله معافي کوي. او امام ابن تیمیه رحمه الله یو قول دی، هغه فرمایي چې کم شرک شي شرک، ځکه چې الله تعالی قران کې بار بار فرمایي شرک نه معاف کوم، نو هغه سزا خامخا ملاويږي او نور ګناهونه چې چاته الله وغوړي نو هغه معاف شي. دنیا کې د مسلمانانو خبره کومه، او کافرو د پاره خو مستقل سزا ده، خو به جهنم ته ځي، دغه جګړې اړ ایمان راوړی نه دی. نو دا آیت وصلا چې تاسو بیا واورئ، الله فرمایي چې تاسو د اهل کتاب په ارزوګانو نه ده، بلکې من يعمل سوءا يجز به، چا چې بد عملو کو سزا به ملاويږي نو د ګناه اثرات وی. ګوره ضروری خبره پکې دا ده، دې باندې ذهن ته دا خبره واچوي، دې باندې ځان پوي کې الله تعالی دې اول ما بیا موږ تاسو ټول پدې پوي کې چې هر ګناه اثر لري، او اثر یوازې دنیا جسمانی تکلیفونه نه چې کني بیمار شي سړی خوږيږي او خپکیږي، نه نه نه، نورم ډېر اثرات دي. لکه مثلا د نیکی توفیق نه ملاويږي، ذکر نه سړی رستو شي، من شي، تهجد نه سړی پاتې شي، جمع نه، منځ نه، جمعات نه، نیکی کارونو نه، دعوت نه، قران نه، دا ټول د الله سزاګانی دي. او سخت ترینه سزا به د الله دا ده چې انسان بقاعده گمراه شي، بیا مخکې داسې غلط لاړ شي چې لار ته خطا شي، دا د هغه د ګناهونو هغه اثرات وي. نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه روزانه او یا کرتی او سل کرتی معافي غواړم د الله تعالی نه. نو مونږ تاسو ته مستقل استغفار غوښتل په دې بنیاد باندې هم ضروری دي چې الله تعالی مونږ نه ګناهونه خو کیږي، ګناهګار خو مونږ ډېر زیات یو، خو الله ته مونږ باندې رحم وکړي، مونږ معاف کړي، او مونږ مسلسل الله نه استغفار وغواړو چې الله مونږ معاف کړي، چې مونږ ته سزا نه په دنیا کې ملاو شي نه په آخرت کې ملاو شي. کافر خو بدترین او بدقسمت دي چې آخرت کې د سزا دغه اختتام نشته، خدا مونږ ته د دنیا کې هم ځکه هم دا وجه ده چې امام حسن بصری رحمه الله ته یو کس راغی، ما ته دا تکلیف ته څو کما یا ما ته ذکر اسکار را څنګه چې مونږه عادتونه دي و استغفار وایا، بل راغی بل څه تکلیف ویلی و استغفار وایا، بل کس راغی بل څه تکلیف ویلی هغه ورته فرمایل استغفار وایا. نو شاګرد ته پوښتنه وکړه چې تا هر کس ته دغه یو علاج خود، نو هغه ورته ویلی د قران کریم څخه آیتونه یا نور څه حدیث چې دا ټول شیونه زمونږ د اعمالو نتیجه ده. او الله قران کریم کې فرمایي څوک چې الله تعالی فرمایي چې او استغفروا، تاسو بخنه وغواړئ سوره هود کې او سوره نوح کې چې الله تعالی تاسو باندې رحم وکړي او تاسو تکلیفونه به الله معاف کړي. او یو اثر د عمر رضی الله عنه په اثراتو کې هم د واقعاتو کې چې هغه معافي د باران دعا د پاره اوته، نو استغفار اولی چاو نه پښتنه وکړه چې دا ولی وای ما د الله هغه دروازه او ټکوله چلته نه چې د بارانونو هغه دروازې را خلاصيږي. نو خلاصه د خبره دا ده چې د هر ګناه نتیجه هر ګناه اثر وي، او د هغه د پاره ټول نه اول خو ګناه نه ځان بچ کول ضروری دي او کوشش کول ضروری دي، د الله په ذکر کې، د الله په یاد کې، د الله په عبادت کې مونږ ته وخت رول پکار دي. خو انسان هو کمزور دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل بنی آدم خطاؤن، هر انسان ګناهګار دی. نو بیا علاج الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر لوی احسانات دي چې هغه احسان بدله مونږ نشو ورکولای. هغه دا چې بل طرف ته لار مونږ ته خلاص کړی دا چې تاسو استغفار وای، الله نه معافي غواړئ، نو الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله مونږ ګناهونه باندې مونږ ته سزا مره کوه. نو الله فرمایي ولا یجد له، او دې به نمومي له خپل ځان لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصير نه مدد کوونکې. کته باندې ګناه سزا ده نو مدد به بیا هم دغه الله تعالی کوي، همدغه الله به اخلاصي. او الته اخرت کې
آخرت کې سوا د الله نه بل څوک نشي خلاصولی. دا نور تصورات یا نور ذهنونو کې شیطان کمی خبرې اچولې دي، فلانه بابا صاحب او پیر صاحب او فلانه صاحب او دا صاحب او هغه صاحب، نه نه نه، الله نه علاوه هیڅوک دا کار نشي کولی، څوک خبره هم نشي کولی الا دا چې الله سړی آزاد او خلاص نه کړي د ګناهونو د اثرات او نتایجونه. نو مانس د کوي تاسو لیسا ندا بامانیکم، ستاسو په ارزوانو باندې، ستاسو په ارمانونو او د شیطان په هغه دروغ وعدو باندې، نه دا ستاسو په تصوراتو باندې. لیس بامانیکم، نشته ستاسو په ارزوګانو باندې نتایج، ولا امانی اهل الكتاب، او نه د اهل کتاب په ارزوګانو باندې. من یعمل، څوک چې کوي عمل سوء د ګناه، یجزا به، عمل به بمومي د هغې، بدل به ورکولی شي د هغې. ولا یجد، او نه بمومي له د خپل ځان دپاره من دون الله، سوا د الله تعالی نه، ولیا څوک دوست، ولا نصیرا، او نه مددگار مدد کوونکی. الله ته مونږ ګناهونه معاف کړي. الله تعالی